رئیس صاحب اجازه ده؟ اجازه ده، په موږ د فیسبوک خراب کو. زه د ټکان خپرونې خبریال یم او تاسو هم د مجردانو د سرتاسري شورا ریاست هم په غاړه لرئ، که موږ سره لږه مرکه وکړئ. مننه ولې نه، هر کله راشي، خدای دې راوله. موضوع دې څه شی ده؟ موضوع خو همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د مجردانو ستونزې او د هغوی د حل لپاره کومه لاره تاسو راوباسئ او که په هغې باندې خبرې را سره وکړئ. مننه نطاق جانه، دسي صاحب د تا نه یو جهان مننه ولې چې راغلي او زموږ د غریبانو حال دې واغزه تر اوسه پورې موږ پوښتنه چا نه وکړې. رئیس صاحب ژاړم چې درته مې هم ډېر زیات زړه نری دی، بیا ما ته هم ژړا راځي. مننه. ګوره نطاق جانه، ورځ تر بلې مجردان زیاتېږي خو په درس کې روان دي زیاتېږي. وجه وروره په کلي کور کې چې لاړ شي دا بېچاره 10 لکه 8 لکه 15 لکه 4 لکه ولور ده، خدای کوي چې پلار پوره کړي. و کنه ډېر مشکله ده. او په ښار کې خو بیخي پوښتنه مه کوه وروره، دا یا رایزګاه شو، دا کالي شو، 40 زره د ناوې کالي دي، دا هماغه ده. تر اوسه پورې زه خپله مجرد ګرځم، دا ګوره لیکنې مې دی آی لو یو. نو رئیس صاحب که تاسو موږ ته دا ووایئ چې د دومره ډېرو ستونزو د حل لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ نور به موږ څوک ګوره نطاق جانه، یو خبره ته وکړمه که ده په دې ترخي خولې باندې دا پښتني سوال و ځواب خدای که خوند کوي. ګوره مونږ بدبختانه تر اوسه پورې هېڅ هېواد زمونږ دغې مجردانو ځوانانو سره مرسته نه ده کړې په دې برخه کې. خو یو خبره ته وکړمه، دا رئیس ګوري د مجردانو دا لاس تر زنې ناست نه ده. ما ډېرې ښې مشورې خپلو مجردانو ځوانانو ته ورکړي وو. رئیس صاحب څنګه؟ نطاق جانه ما دې ته ویلي چې تاسو کوشش وکئ چې هر وخت چېرته چې د جنکو مکتبونه وي د هغوی مخې ته وګرځئ، د جنکو د پوهنتونونو مخې ته وګرځئ، اخوا دېخوا چکرې مکرې وهئ، اتو را تاویږي چټي په چټي او پټي چې ټټي پټي تاویږي را تاویږي. د دې په خاطر یو خو بس تاسو د زړه درد کمیږي او بل به تاسو زړه لږه ارامش پیدا کوي. او رئیس صاحب تر څو چې زه خبر یم چې هلته خو د مجردانو نه زیات متحل کسان ګرځي او په خپلو ویښتانو کې ګوتې وهي او جنکو ته ځان ښکاره کوي، نو هغوی په باره کې څه وایي؟ ګوره نطاق جانه، دې وطن کې خو دغه بدبختي ده ووروره. کار اهل کار ته څوک نه سپاري. ووروره دوی هلته څه کار وایي چې نه کار هلته څه کار بد کوي چې دوی ګرځي. زه ته باید وګوري چې څوک باید وګرځي. ګوره خبره دا ده نطاق جان، یو خبره ته وکړمه که نه، موږ تر آخر حده پورې کوشش کوو د دې مجردانو دپاره چې ما کومه قرباني ورکړې تر اوسه پورې زه خپله مجرد یم. رئیس صاحب آفرین او پتا باندې مونږ چې چا سره مرکه کوو تښتي، خو ته ماشاءالله لکه د زمري داسې نسې، خو دا راته وایي چې ډېر زیات ګیلمن لا شاهد. یو خبره ته وکړم، اول به درته خپل دا یو شعر ډالۍ کړم، بیا به درته خپل د ګیلې دغه وکړم. وایي لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم، که خزان را باندې راشي که بهار، زه د تېښتې سړی نه یم او پاتې شوه ګیله. زه ګیلمن روری د دغه فیسبوک یارو نه یم، هغه خلکو نه چې د جلۍ په نوم آی ډي جوړه کړي او 3 میاشتې بعد بیا برې ته ورسواله راوخیږي. ډېر تر ګیلمن نو رئیس صاحب د تاسو نه ډېره مننه، خو یو مهرباني وکړئ چې د دغه د مجردانو په لیست کې زما نوم هم ولیکئ چې زه هم سم غر کړم. ای وایي ولې نه موږ خو همدا کار قربان شم. راکه دا راجستر قلم خو به در سره نه وي، راکه که نه قربان ولې نه. نوم دې وایي ته لکه موږ ولې خراب کړه. نوم دې ولګل شو انشاءالله. زه وایم زر تر زره که د خدای رضا وي که نه چې هر څوک پیدا شو زه باید من درته ټلیفون کوم او راځې به. مننه د مرکې نه دي یو جهان زیاته مننه، زیاته مننه د تاسو نه هم مننه رئیس صاحب، ډېره مننه. آی لو یو ټو. دوستانو تاسو خو واورېدل او د دې خبرې تاسو واورېدلې چې د مجردانو د سرتاسري شورا د رئیس سره مو کړلې چې بیا هم دغه شانتې یو ښایسته مرکه په ټکان خپرونه کې تاسو سره مخامخ یعنې هغې کې خبرې کوو، تر هغې مو په پاک الله سپارم.